یو انسان چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي نو الله جل جلاله به د هغه تمام حاجتونه پوره کړي، چاهے د ده هر څومره حاجتونه وي. الله جل شانه به تمام حاجتونو ته د غیب نه اسباب برابر کړي او الله جل شانه به حاجتونه پوره کړي. یو حاجت به دی الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره دا پوره کړي چې الله جل شانه به دې روزي ډېره زیاته فراخه کړي، داسې به دې فراخه کړي روزي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. دویم حاجت زمونږ او د ستاسو د قرضونو حاجتونه وي. که یو قرضدار انسان د یا لطیفو دا وظیفه اوس وکړي، اوس ورته ښیم طریقه تعداد یې درته ښیم څنګه طریقې سره به کې دا ټول طریقه سره ښیم. نو که یو قرضدار انسان د دې اسم مبارک ذکر پابندۍ سره کوي، الله جل شانه به د هغه تمام قرضونه ختم کړي. الله جل شانه به د غیب نه ورته داسې اسباب برابر کړي چې تمام قرضونه به الله ختم کړي. دینه علاوه که یو انسان دی او هغه ته نوکري نه ملاویږي یا کاروبار نشته دی یا د هغه بندش دی، د هر قسم بندش د ختمولو دپاره، د نوکرۍ او ملازمت د ملاوېدو دپاره، د کاروبار د ملاوېدو دپاره که یو انسان د یا لطیفو دا وظیفه پابندۍ سره وکړي، الله جل جلاله به هغه ته نوکري، ملازمت او ښکلی مزیدار د حلال روزګار ورکړي. لیکن دې سره سره تاسو خپل کوشش کوئ چې کلم سوال کوئ، د سوال کې دا وی یا الله ماته د حلال او خشته مزیدار روزګار راکړي. کله کله مونږ سوال وکړو یا الله ماته روزګار راکړي، ماته کاروبار راکړي، خو کاروبار چې وشي نو کاروبار کله کله سم غم شي مونږ ته، هغې د وجې نه مونږ په یو لوی مصیبت کې اخته شو. مصیبت کې څنګه اخته کېږو؟ کاروبار شروع کړو په هغې کې مونږ نقصان وکړو. کله کله مونږ سوال کوو یا الله ماته اولاد راکړي، د اولاد دپاره سوال کوو، لیکن دا سوال نه کوو چې الله ماته نیکمله اولاد راکړي. سوال چې کوي نو سوال داسې کوه یا الله ماته نیکمله اولاد راکړي. نو چې اولاد یو نیکمله وي هغه وروستو دردسر نه وي، ته به هم پریشانه نه یې، هغه هم پریشانه نه وي، هر څه به ټیک ټاک وي. دغه رنګ چې کلم تاسو د کاروبار دپاره سوال کوي نو یو خبره پکې دا هم کوي یا الله ماته د عزت او د حلال روزګار راکړي. دا لکه روزګارونه خو ډېر زیات دي، خو یا الله ماته پکې د حلالو او د عزت والا روزګار راکړي چې ام دنیا ښه وي، ام پکې آخرت ښه وي. او دا به تاسو ته دغه حاجتونه به ستاسو پوره کېږي د یا لطیفو وظیفې په کولو سره. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. خپل هم کولی شئ، نورو ملګرو ته هم دا وظیفه ښوولی شئ. او تاسو کوشش کوئ که دا وظیفې تاسو خپلو کورونو کې لګولې که نه، د ستاسو د کورونو به ډېره زیاته اصلاح کېږي. خپلو ماشومانو ته هم لګوئ، په کور کې دا وظایف د خپلو کور والا ته هم لګوئ، مور پلار ته هم لګوئ. ولې چې هغوی دې دغو ته چې کوم دی وظایفو ته ډېر زیات په انتظار وي. او بل د دې نه بل د خیر خبره اړشتنه چې یو کس په ذل ناست وي، خاموش ناست وي او د هغې په ځای باندې د الله جل شانه دا نوم مبارک شروع وي په خوله یې، څونه خوند به کوي. یا یو انسان هسې بیسه په ذل ناست دی، نو د په ذل ناست نه چې د الله جل شانه دا ذکر کوي، یو به حاجت پوره کېږي، بل د په ذل ناست نه محفوظ وي، اجر خو به کوم دی لازمن کېږي، د اجر خبرې خو لا جدا ده. دا خبرې دا لازماً په کورونو کې هم کوي چې دا کمې خبرې زمانې زده کړي. او که ممکنه وي نو خپل یارانو دوستانو په وړاندې دا ویډیو پلی کوي چې هغوی هم د دې وظایفو نه فایده واخلي. ولې چې د دې اجازت مکمل عام دی، هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي. موږ همیشه دپاره د قرآن حدیث نه ثابت الفاظ وي یا داسې الفاظ چې د هغې معنی صحیح وي یا صرف اسماء حسنا یعنی د الله جل شانه نومونه شیر کوو او دې باندې الله جل شانه د ستاسو حاجتونه پوره کوي. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. هغه وظیفه را د هر حاجت د پوره کېدو دپاره چې کوم وظیفه ده هغه د یا لطیف وظیفه را. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه پابندۍ سره د هر منځ نه پس 110 کرته یا لطیف وظیفه کوه او د هغې نه پس
په کثرت سره، یعنی چې کله تاسو ته وخت ملاویږي نو ته په کثرت سره دا ذکر کوه: یا الله یا باسط یا رزاق، یا الله یا باسط یا رزاق. نو که یو انسان د دغه ذکر سره دا ذکر هم په کثرت سره یعنې ډېر کوي او وخت د په خولې باندې جاري وي، یو خبره دا ده چې الله جل شانه به تمام مشکلات ختم کړي، رکاوټونه به تا ته مخکې ته نه راځي، که مخې ته رکاوټونه هغه رکاوټونه هم ختم شي. بله خبره دا که غریب وي الله به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کړي، او که روزي د لنډه تنګه وي نو الله جل شانه به د روزي هم د دې وظیفې سره پراخه کړي. او که دستا یو خاص حاجت را پیښ شو نو صرف یا لطیف وظیفه دا ول هم کافی ده. لیکن د دې سره 15 واړه وخت مونځ په پابندۍ سره کوي، کله 15 واړه وخت مونځ پابندۍ سره کوي او د هر مونځ نه پسې هم په دغه طریقې سره وي، انشاءالله چې دې په برکت باندې به ډېر زر ته په خپل مقصد کې کامیاب شي. ستا هر قسم حاجت وي الله جل جلاله به دل زر تر زر پوره کړي. نو یو ډېر مبارکه وظیفه مې درته وښوله، هر څوک یې کولی شي، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.